بسم الله الرحمن الرحیم ګران کتونکو تاسو مونږ ویلې مونږه په سپیشل ایجوکیشن مردان کې چې کوم دی موجود یو نن یو دستور کېږي د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ د سوري د لاندې هغه دستوري ته چې کوم دی نو مشر ملمه به چې کوم دی د هغې عابد وزیر ډپټي کمشنر مردان وي په دې دستوره کې به چې کوم دی نو غریبو کونډو روندو او چې کوم زنانه دي چې هغه بالکل لکه غریبانه دي زنانه دي هغوی ته په دې کې چې کوم دی سلایي مشینان چې کوم دی نو ملاویږي په دې کې به ایم این اے ایم پی ایس هم شرکت کوي تاسو به چرته مزه موږ به دا پروګرام تاسو سره شریک کوو جی ګرانو کتونکو تاسو وینئ موږ په سوشل ویلفیر ډپارټمنټ کې موجود یو تاسو ولیدل دلته چې کوم دی نو هغه غربا هغه کونډې زنانه چې کوم غریب طبقه خلک چې کوم هغوی ته د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ د طرفه چې کوم مشینان میلو شو موږ سره یو مور مې موجوده ده هغې ته هم مشین میلو شو تپوس به دې کوو چې دا په دې مشین باندې د دې به ګزاره وشي که څه به کوي په مستقبل په دې السلام علیکم وعلیکم سلام مورې تا ته مشین میلو شو ها نو په دې مشین به څه کوې ګنډل به پې کوو که نه خپله مزدوري به پې کوو که نه عاجزان خلک یو واړه زاګه دي نور به پې څه کوو بچی دې شته علي والکو مړ شه ماشومان راته پاتې شو انګور مې کونډه شوله زما نه مې پلاس دی نه مې روز دی هېڅوک مې نشته دی بس خدای پاک دې ژوندونه درکړي نو موږ سره جی د مچی روستم چې کوم دی نو دلته کې څه غریبانان چې کوم سوشل ویلفیر ډپارټمنټ کې موجود دي دوی نه به هم تپوس کوو دوی هم چې کوم دی نو دا ممبره ده د مچی نو دوی به تپوس کوو چې یاره دوی ته هم دا مشین میلو شو چې دوی د دې څه تاثرات دي السلام علیکم السلام علیکم زه د جلال دولت زی روستم تحصیل مردان یو ممبر یم او په خپله یو غریبه ښځه یم نو د غریبانانو دپاره ما منډې ووالې ډېرې نو دا کونډه ښځه د ماشومانان ورته پاتې شوي دي 3 ماشومانان دي خاوند یې مړ دی نو بس په خپله غریب یم غریبو خلکو دپاره ما 200 کسان لیکلي دي زه وایم چې زموږ د خپل کلي دغه غریبانانو ته د خپل شیزونه میلو شي حاجي تاسو د دې ممبرې صاحب نه تاسو خوشحاله تاسو دپاره دې مشینو او جی ډېر زیات ستاسو کور کې د ګټې وټې څوک شته که نه نه جی زما دا څلور پوچي واړه راته پاتې شو خاوند مې اسټېډنو کو مړ شو اوس مې څه ذریعه نه نو په دې باندې به څه ګزاره وشي که نه چل بس دی که جی دوی دا زنانه خوشحاله دي په دې اقدام باندې خو بیا هم دوی وایي چې یوازې دا مشین په دې باندې دا زنانه د خپل بچي یا د خپل دغه نشي ساتلی ولې چې د وخت مناسبت سره نه چې کومې ګرانې دي نو هغه یوازې په دې مشین نه کور کېږي نو پکار دی چې خور سره نور چې کوم دی نو امداد وکړلی شي موږ سره دې وخت کې چې کوم دی نو ډیو سوشل ویلفیر سید علي بخش صاحب چې کوم دی نو موجود دي هغوی په دې حوالې سره موږ سره یو څو خبرې کوي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو دا راته ووایه جی د دې مقاصد څه وه د پروګرام اول خو دا مقصد راته ووایه بسم الله الرحمن الرحیم زمونږ سوشل ویلفیر چې دی دا په سوشل ویلفیر سپیشل ایجوکیشن اینڈ وومن امپاورمنٹ دا ډېر سیګمنټس دي د سوشل ویلفیر دا نن چې کوم پروګرام دا د وومن امپاورمنټ و په وومن امپاورمنٹ کې موږ سره د ډسټرکټ اي ډي پي نه 5% بجټ دی په هغې کې د 2000 دا چې کوم 2013 شوی ایرو بجټ و په هغې کې سلایي مشینونه نو هغې کې موږ هغه څنګه چې کوم پروسیجر و ټینډر و بیا هغې کې هغه نامینیشنز او
پورا پروسیجر وشو هغې نه پس مطلب موږ یو میرټ لیست جوړ شو بیا په هغې کې مطلب د نن چې دی هغې کې هغه د ډسټریبیوشن پروګرام و دا ډسټریبیوشن چې دی د ډسټرکټ مردان 75 یونین کونسلو کې هغه بیواګانې معذورانې او کم چې غریبانانې انتهایی غریبانانې زنانې هغې ته تقسیم کارو مونږه ځکه د دې له دا مشینان ورکړو چې دوی په خپلو کورونو کې لګوي خپلې کپړې دغه شان مطلب د چاپېر چلو او دغسې مطلب دی که پرس کو مارکیټ اورینټډ دي ته مونږه د دې لپاره مخکې یو 2 ورځې سیمینار هم وکړو چې دوی به څنګه په دې کې دا د دې نه به څنګه فایده اخلي او دا به څنګه دوی مارکیټ بیس کپړې جوړي او مارکیټ بیس سیزونه به جوړي چې هغه مونږه مارکیټینګ د هغې وکړو هغه نیشنل لیول او انټرنیشنل لیول ته ورسي او مطلب هغه د دې لپاره د انکم یو ذریعہ جوړ شي سید علي بخش صاحب چې کومې خبرې کوي حقیقت دی ما ته پکې سپریم نه ښودل نو د دې اصل مقصد څه د هغه ښځې چې په کوم چې کومې کونډې شوي دي کومې غریبانه دي چې زموږ په معاشره کې چې کوم دی نو یو غریب حیثیت لري دی وایي هغه ښځې زموږ مقصد هم دغه چې دا ښځې راوچتې کړو او دوی چې کوم دی نو سباله دا چې کوم مشینان ورکو یا ورکو چې دوی په سباله خپل ځان له دوه نوړې روټۍ ګټلی شي ما یوسف جان له اجازت راکړې ده الله په امان